د قرآن کریم د ترجمې شپږ څلوېښتم درس سورة البقره یوسل او درې اتیاوم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین اے هاغو خلقو آمنو چی ایمان راوڑے دے تاسو یعنی اے مؤمنانو کتبا فرشودا علیکم پتاسو باندی الصیامو روجا کما لکه څنګه چې کتبا فرض شوی وه علی الذین په هغو خلکو باندې من قبلکم چې مخکې د ستاسو نه وو، لکه پخواني امتونه او پیغمبران د آدم علیه السلام پورې چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي، لعلکم د دې دپاره تتقون چې تاسو ځان وساتئ، یعنی د ګناهونو څخه او پرهیزګاران شئ. ایاما معدودات یو څو ورځې شمیرل شوي، یعنی یو څو شمیرل شوي ورځې چې 9 یا 10 دي روژه ونیسئ. فمن نو هر څوک کانا چې هغه وي منکم دستاسو ځینې مریضون مریض او یا علی سفرین په سفر باندې، یعنی روژه خوړل ورته جایز دي، نو که یوه یا څو روژې وخوري فعدتن نو یعنی په ده باندې لازم دي روژې نیول، عدتن پشمار یعنی د خوړل شو روژو، من د ایامین ورځو اخرى نورنا، یعنی د رمضان د میاشتې نه وروسته چې څومره روژې خوړلې وي هغومره به نیسي. وعلى الذین او په هغو خلکو باندې یطیقونه چې هغوی طاقت لري د روژې، یعنی د روژې د نیولو طاقت لري خو د تکلیف او مشقت سره، لکه بوډاګان، مریضان، حامله ښځې او ماشوم ته شوده ورکوونکې ښځې چې روژې نیولی شي خو په تکلیف سره یې نیسي، نو په دوی باندې فدیتون فدیه ورکول دي، یعنی د هرې روژې په بدل کې طعامو خواړه مسکین د یو مسکین
یعنی د هرې روژې په بدل کې به یو مسکین ته خوراک ورکوي په مړه ګېډه. فمن او هر څوک، فمن او هر څوک تطوع چې هغه په خپله خوښه په خپله خوشحالۍ زیاتوالی وکړي، خیرن په خیرات یا نیکۍ کې، یعنی 2 یا 3 مسکینانو ته خوراک ورکي. لازم خو پې د یو مسکین خوراک دی د یوې روژې په مقابل کې، خو که دا په خپله خوښه 2 یا 3 مسکینانو ته خوراک ورکي او یا یو مسکین ته د یوې ورځې د خوراک نه یو څه زیات ورکي، فهو نو دغه یعنی دغه زیاتوالی په خیرات یا نیکۍ کې خیرون بهتر دی لهو هغه ته. وان تصوموا او روژه نیول، وان تصوموا او روژه نیول خیرون بهتر دی لکم تاسو ته، یعنی د فدیې د ورکولو نه که د وسې مو پوره وي او نیولی یې شئ نو د روژې ثواب ډیر دی. داسې نه ده چې فدیه ورکول ګناه ده، هغم ښه ده خو هغم روا ده، مګر په ثواب کې فرق دی. د روژې نیولو ثواب ډیر دی. ان کنتم که چیرې تاسو تعلمون پوهیږئ، یعنی د روژې په فضیلت باندې پوهیږئ. شهرو میاشت، رمضان د رمضان یعنی د روژې میاشت، الذي آغا میاشت ده انزل چې نازل شوی دی، فیه په دې میاشت کې القرآن قرآن کریم، یعنی د رمضان یا د روژې د میاشتې په 40مه شپه د لوح محفوظ نه ټول قرآن په یو ځل اول اسمان ته نازل شوی دی، او د اول اسمان نه په 20 کلونو کې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې لږ لږ نازل شوی دی. هدن چې دغه قرآن هدن هدایت دی، للناسی انسانانو ته، وبینات او روخانه دلایل دی، من الهدى د هدایت یعنی د سمې لارې، والفرقان او فرقان دی یعنی د حق او د باطل بیلونکی دی. فمن نو هر څوک، فمن نو هر څوک شهیده چې وګوري، منکم دستاسو ځنې، الشهر میاشت رمضان، فلیصمه نو هغه دې روژه ونیسي، هو
د اغي یعنی د رمضان د میاشت یا د روژې د میاشتې. ومن او هر څوک کانا چې هغه وي مریضن مریض او یا علی سفرین په سفر باندې، یعنی نو روژه خوړل ورته جایز دي. نو که یوه یا زیاتې روژې وخوري فعدتن نو یعنی په ده باندې لازم دي روژې نیول. عدتن پشمار یعنی پشمار د خوړل شو روژو. من د ایامن ورځو اخرى نورنا یعنی څومره روژې چې خوړلې دي د رمضان یا روژې د میاشتې نه وروسته به یې په نورو میاشتو کې نیسي. یریدو غواړي الله تعالی بكم په تاسو باندې اليسر اسانی ولا يريد او نغواړي هغه جل جلاله بكم په تاسو باندې العسر سختی. ولتکملوا او الله تعالی غواړي لتکملوا چې پوره کړئ تاسو. ولتکملوا او چې پوره کړئ تاسو العدة شمار یعنی د روژو د فرض روژو شمار چې کمی روژې م خوړلې دي هغومره بیرته ونیسئ، قضایي ونیسئ چې شمار یې پوره شي. ولتکبروا او چې بیان کړئ تاسو. ولتکبروا او چې بیان کړئ تاسو لویی د الله تعالی علی ما په هغې یعنی په هغې طریقه هداکم چې هغه جل جلاله ښودلې ده کوم تاسو ته. هداکم چې هغه جل جلاله ښودلې ده تاسو ته. ولعلکم او د دې دپاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ د الله تعالی. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.